ستا په ما وشه باور را پورې خاندي خپل ریخې ریخې صادر را پورې خاندي یوه ورځ به مونږ د نور سوري تناس یو یوه ورځ به خالي غر را پورې خاندي پردي څه چې زما حال باندې درمانه پردي څه چې زما حال باندې درمانه دا د خپلې کوڅې ور را پورې خاندي. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات ومنئ. خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو ثوابی انبار کلي ته راغلي یو او دلته زمونږ یو ډېر محترم ملګری چې ملګرو یې بلا فرمایشونه کول چې یاره جاوید شاه درمان صاحب له لاړ شئ جاوید شاه درمان صاحب له لاړ شئ. نن راغلي یو ثوابی ته ښاغلی ډېر ښکلی شعر لیکي ډېر ښه فکر دی بلا ملګري پیژني بلکې هر پښتون یې پیژني د هر پښتونو سره مینه ده په خصوصي توګه مسافر ملګري ډېر ښه پیژني. نن دې سره خبرې کوو ژوند یې پوښتو شعرونو ته هم اورو. جاوید شاه درمان صاحب ډېر زیات هرکلی او مینه راته برکت مینه او ستړي مه شئ. ژوند څنګه روان دی؟ ښه شکر دی الله ډېره زیاته مننه الله دې وکړي چې دغسې ښکلی ستاسو ژوند رواني. زمونږ د ملګرو سره چې کوم نوي دي داسې به وي چې هغوی به کیدای شي تاسو نه یې لیدلي یا چېرته په ړومبي ځل به مینی دنیا ده لږ ورسره ځان معرفي کړئ. جاوید شاه مې نوم دی او درمان مې تخلص دی او ثوابی کې د انبار کلي سره تعلق لرم. صحیح ده. جاوید شاه درمان صاحب څومره وخت کېږي چې شعر لیکئ شاعرۍ طرف ته راغلي یا یو شاعري هم شروع کړې؟ د مینوال په طور خو شعر سره زما د ډېر وخت نه تعلق دی او ما چې بیا کله په شعر لیکلو پیل کړی ده نو هغه 2014 او 14 ما د غزل ابتدا ده. صحیح ده. د هغې نه رادې خوا څومره لیکل تاسو کړي دي پس کم کړي دي دغه ورته لږ غزل مې د خوښې صنف ته ډېر لیکل مې غزل کې کړي دي او مواد را سره کاپي ډېر دي پراته دي. صحیح ده. جاوید شاه درمان صاحب زده کړم د چا نه کړي استاد مو څوک شته داسې شخصیت چې تاسو یې منئ؟ ټولنو کې ناسته پاسته هم کړې ده او دا کتابونه او زما مطالعه چې کوم ده نو دغه زما استادان دي. صحیح ده. ټولنې کومه ټولنې دي چې هغې سره تاسو اړیکې؟ ټولنې د ثوابی هیواد ده زموږ چې مشران پکې ناستې کوي او کام قلم ده خپله ټولنه مې ده او داسې په اماراتو کې امارات پښتو ادبي ټولنه او باقي کوم خوا و شا کې چې زموږ کومې ټولنې دي د پښتو د پرمختګ دپاره کار کوي هغه ټولې زما خپلې ټولنې دي او زه وخت په وخت ټولو څخه زم راځم. صحیح ده. جاوید شاه درمان صاحب مینوال ستاسو ډېر زیات دي. ستاسو کتاب څومره وخت کې به راشي زموږ ملګري به وسیلئ؟ انشاءالله کال به لګي ډېر ملګرو په فرمایش باندې ګنې زما خپل ځاني داسې خوښه نه وه چې زه د کتاب چاپ کړم لا دومره مطمئنه نه یم د خپل شعر نه خو بس دا د مینوالو مینه ده او د هغوی په غوښتنه باندې به چاپ کوو انشاءالله. صحیح ده. ډېره زیاته مننه کوو ډېر ښه معلومات تاسو راکړه د خپل ژوند او فن او شاعرۍ په اړه کلامونه به ورو او ښه ډېر به ورو ځکه چې ملګري غوښتنه هم کوله ملګرو او ستاسو مینوال زیات دي او ځای هم لرې دی نو بیا به ناستې کېږي خو چېرته کله کله. جی بالکل. غزل دی چې جی جاوید شاه درمان صاحب بدل د هر چا د جوسې رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی زما د تور رنګ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی او بې حرمتي دي د انسان کړې ده په وینو سور دي د نیزې رنګ دی هره ګړی د خپلې ژبې اوړم په ما ختلی د هغې رنګ دی درمانه دای د غربت نښه ده چې پیکه د لوپټې رنګ دی بدل د هر چا د جوسې رنګ دی زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی. بس درمان صاحب زه خو یم چې غلي کېږئ او کلامونه ورته وایې خپل بل غزل چې یو څو چې پاتې دي مرغۍ د دې ښکار هم کیدی شي او څنګه چې زه یم تنها دا چینار هم کیدی شي او که څه جایزونو په قبر اعتراض دی زما په ما پسې د دغې ځمکې ازار هم کیدی شي او ضروري نه ده چې لازم دی بې وفا وي هغه د محبت نه ضروري بل څه کار هم کیدی شي ضروري نه ده چې لازم دی بې وفا وي هغه د محبت نه ضروري بل څه کار هم کیدی شي او ما سره مه کوه واده ګورې خپېمانه به شي دا انتظار دی د ټول ژوند انتظار هم کیدی شي او په نه راتلو یې زه خپل ځان له جوازونه ګورم ورکړم زړه له
سړي چې بیمار هم کېدی شي او ما ته راګور او چینار نکړه چاپېر لاسونه ما سره ستا د مینې داسې اظهار هم کېدی شي او ما ته راګور او چینار نکړه چاپېر لاسونه ما سره ستا د مینې داسې اظهار هم کېدی شي د لږ ساعت دا خوشحالي درمانه بده نه ده لکه د یار په شان چې ښکاري غبار هم کېدی شي. ډېر زبردست. زما د زړه نه زما یار وباسي او لکه تسبو نه چې څوک تار وباسي. بې حرمتي مې د زړه سله کوي څوک چې جومات ته ځي پیزار وباسي. دا شعر بې حرمتي مې د زړه سله کوي څوک چې جومات ته ځي پیزار وباسي د زورور زور وبشه خدایه زما د کور په منځ کې لار وباسي. د لوګي نه مرم خدا غم مې وجني نن چې هغه د غاړې هار وباسي او هغه سړی دی د سندرو قاتل څوک چې د کلي نه پنکار وباسي او مینه کوي خو خوله به نه ورکوي لکه چې ګټه د بېوپار وباسي. مینه کوي خو خوله به نه ورکوي لکه چې ګټه د بېوپار وباسي درمانه زه خپلې همسا ته لاس کړم چې پاړوګر د شکور نه مار وباسي. زما د زړه نه زما یار وباسي لکه تسبو نه چې څوک تار وباسي. ډېر زبردست. نور به څه کلامونه هم ډېر دي ځکه چې وخت ته پراته دي. د هوس تنده مې د شپې ماته کړه خو بروسه مې د ډیوې ماته کړه بې سره شوې د چا مخ نه کوي بېګا مې خوله د آینې ماته کړه سم مخامخ راته ضمیر ولاړو ما چې تاله د دروازې ماته کړه چې تنهایۍ کې یې خوړلمه زه هغه بلا مې په هغې ماته کړه چې تنهایۍ کې یې خوړلمه زه هغه بلا مې په هغې ماته کړه درمانه ستا د انتظار روژه مې د سمندر په کنارې ماته کړه د هوس تنده مې د شپې ماته کړه خو بروسه مې د ډیوې ماته کړه. جی درمان سي ډېر ښکلی کلام او نور هم سره پیرزو. غزل نه مخکې دوه بیتونه چې نه نه زه نه ماتوم سر په کاڼو دا خو به ظلم وي د غر په کاڼو نه نه زه نه ماتوم سر په کاڼو دا خو به ظلم وي د غر په کاڼو د مسافر رڼا مې ماته نه کړه قصدن مې پرېښودو څادر په کاڼو. او غزل چې ګونګ ولاړ دی همې حال زما په شان دی زه دیوال یم که دیوال زما په شان دی او د چا یاد کې ټوله شپه را سره سوځي دا زمونږ د کور مشال زما په شان دی. زه د ځان او ته قاتل د مازدیګر ماښامي ستا مثال زما په شان دی د چا یاد کې لاس د ځان نه راچاپېر کړي ښار کې هر یو کلیوال زما په شان دی. ای درمانه ښار کې د چا یاد کې لاس د ځان نه راچاپېر کړي ښار کې هر یو کلیوال زما په شان دی. درمانه زه په زړه باندې یوسف یم که پرنګ شوه نو بلال زما په شان دی. ګونګ ولاړ دی همې حال زما په شان دی زه دیوال یم که دیوال زما په شان دی. ډېر ښه. یو څو بیته دي چې ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه. ډېر ښه. د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه. همې شراب دی خوله کې هم ترېنه توبې وباسي داسې څوک نشته چې دا شیخ له میکه دې وباسي احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف دې لر جامې وباسي که چېرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي. او دلته کې هر سړی کافر دی او دوزخ ته به ځي دلته کې هر سړی ملا دی او فتوې وباسي. دغه غلام ابن غلام درمانه مه ویښوه دوی کې څوک نشته چې خبره به د خولې وباسي احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف دې لره جامې وباسي. درمان صاحب هغه د رباب والا شعر که درته یادي د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلم او ما سره کور کې یو ټوپک ته پې رباب اخلمه د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما زه څه بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلمه مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه درمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وجړل هغه ولاړ چې یو او زه ستانه ګلاب اخلمه. ډېر ښه. چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم رد عمل به دې وي څه مثال خبره کوم زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوي که رابهیږي د رانجه مثال خبره کوم. او د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه چې ستا وي بل سره واده مثال خبره کوم. او په موده پس راغلی په سترګو کې دې څه راوړي مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم. او زما د درد به درته وشي اندازه درمانه چې زه شم ته او ته شې زه مثال خبره کوم. یو کلام بله ورو بیا بس کو. جی
غزل د چې زوړ شوي شال ته ملامته یم او زه ستا جمال ته ملامته یم او دا د عربو شیخان اوري که نه روان شوي خال ته ملامته یم بیا ستا رد شوي ځوابونه اورم زه مې خپل سوال ته ملامته یم او راباندې تیره د نیټه د قرض د قرض یو کلیوال ته ملامته یم او د چا انځور سره خبرې کوم کور کې دیوال ته ملامته یم مازیګری د بل په کار کې تیر شي د یار وصال ته ملامته یم دا چې درمانه انتظار کې زوړ شو زه دغې ټال ته ملامته یم زوړ شوي شال ته ملامته یم او زه ستا جمال ته ملامته یم. ډېر زبردست او ډېر ښه کلامونه مو ویله ښه ډېره مو ویله باور یم چې د ملګرو تنده به ماته شي د ناستي او موږ له د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوو درمان صاحب په اخره کې څه پیغام لرئ زموږ عوامو ښه ژوند ولرئ ملګرو او د شعر تنده مو نور هم سیوا شه او د خپلې خوښې ژوند وکئ بل هم خپلې خوښې ته پرېږدئ خپل کار کې کار وساتئ د بل کار کې کار مه ساتئ. ډېره مننه ډېره زیاته مننه قدرمنو دا موږ سره جاوید شاه درمان د صوابۍ د انبار کلي ستاسو په فرمایش راغلي دي نه مرکه وکړه الله دې وکړي چې خوښه مو شي زما سره دی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ بریالي اوسئ د خدای په امان.